یوه ښځه خپلې لور سره په ګاډي کې ناسته وي، دوی چېرته روان وي او بیا دوی پټرول پمپ کې ودرېږي او هلته کې پټرول اچوي. خو هلته کې یو ښځه پولیس راځي او دې ماشومې سره خبرې کوي، خو دغه ماشومه دې ښځې ته د هېڅ خبرې جواب ورنه کي. خو لږ ساعت په دا ښځه ګوري چې دا مور لور په خپلو کې په څه خبره باندې په جګړه وي او د دې په دې باندې شک شي او بیا د دغه ښځې د ګاډي نمبر هم ځان سره ولیکي او بیا پټه دې پسې کېږي. خو روز ته هم پته ولګي چې دا ښځه ماپسې شوه او هغه خپل ګاډی ډېر په تیزه ځغلوي او په یو غلطه لارې باندې هم ځي. خو روز ته په ګاډي کې دننه په ریډیو باندې څه عجیبه غوندې کې اوازونه راځي او دې ته په سړک په منځ کې یو وړه ماشومه ولاړه وي او دا هغه ماشومه بچ کوي او د دې د ګاډي اکسیډنټ کېږي او هغه پکې بېهوشه شي. خو کله چې دا په هوش کې راشي دا په ګاډي کې ګوري چې د هغې لور نه وي او هغه چېرته تللی وي. دا د ګاډي نه بهر وځي او خپلې لور پسې ګرځي، خو هلته کې ډېر زیات دون وي او لوګی وي، کوم باندې چې دې ته خپله لور نه ښکارېږي او هغې پسې ګرځي او په دې کې دا یو کلي ته راځي چې د هغې نوم وي سایلنټ هیل. دا هلته کې د خپل لور په شان یو ماشومه ګوري او دې ماشومې پسې په تیزه غږ کوي او ورپسې یو ځای ته راشي کوم ځای کې چې پوڼې وي. روز بیا لاندې تاخانې ته راکوزېږي او دغه تاخانې کې څه عجیبه غوندې کې اواز راځي او ورته کې تکه توره تیاره شي. دلته کې یو ځل بیا د خپل لور په شان ماشومه ګوري. دلته کې یو سړی هم ګوري کوم چې چا رازوړند کړی وي او له هغې ټول هډوکي بهر ته راوتي وي، خو دغه سړی اوس هم ژوندی وي. خو دلته کې څه عجیبه غوندې کې مخلوق ګوري چې ډېر زیات راشي، ورته کې یو ماشوم هم وي او په لږ ساعت کې هلته کې ډېرې زیاتې بلاګانې راشي کوم چې په روز باندې اټیک کوي او روز دغه بلاګانو نه تښتي او یوې کوټې ته راځي. په هغه کوټې کې دا رالړی شي او بېهوشه شي، خو هغه ټولې بلاګانې کومې چې دې پسې شوي وي هغه اچانک هلته کې غیبي شي او روز هم لږ ساعت پس هلته کې راپاڅېږي او بیا هلته کې خپلې لور پسې ګرځي او بیا د هلته کې یوه ژوره کنده ګوري. خو هلته کې یوه ښځه راشي، روز یې ته له خپلې لور تصویر وښیي او تپوس وکړي چې دا ماشومه چېرته ده. خو عجیبه خبره دا وي چې دغه ښځه دا ماشومه خپله لور ګڼي او د نه دغه عکس اخیستلو هم کوشش کوي. روز ته دغه ښځې نه ویرېږي او هغې ته دې کول کې ولا نه وتښتېږي. بل خوا ته موږ د روز خاوند ګورو چې هغه خپلې لور پسې او ښځې پسې ګرځېږي. روز یو ځل بیا هغه ګاډي ته راځي کوم ځای کې چې د نه خپله لور غیبه شوې وه. بیا هلته کې هغه پولیسه ښځه هم راځي کومه چې اوسه پورې دې پسې شوې وي. خو کله چې دا وګوري چې دې سره خپله لور نشته او دا فکر کوي چې دې خپله لور مړه کړه او دا ونیسي او دغه پولیسه ښځه دې ته اتکړۍ اچوي او دا ګرفتاروي. خو روز دغه ښځې ته وایي چې زه خو څه لیونی نه یم چې زه به خپله لور مړه کوم او ته ما پرېږده او دلته نه وتښتېږه او ته وایي چې زه خو هغې پسې ډېر ټایم نه ګرځېږم خو اماده نه میلاویږي. خو دا پولیسه ښځه دې یوه خبره هم نه اوري او دا ځان سره بوځي. دا هم هلته کې هغه لاندې کنده وګوري، کومه کنده چې وختي روز وکته او هغه له سړک په منځ کې وي او دا پولیسه ښځه چې کله دا وګوري نو هغه واپس راشي. خو په لاره کې هلته یو عجیبه غونده کې بلا دوی ته مخې ته راشي او دغه پولیسه ښځه له جیب نه تومانچه راوکاږي او په دغه بلا باندې ډزې کوي. روز چې کله دا وګوري نو هغه دلته نه وتښتېږي او یو اسکول ته راځي، کوم اسکول چې دې د خپلې لور په کتاب کې کتلی و. هغه دا فکر کوي چې زما لور به دلته کې چېرته راغلی وي. بل خوا ته روز خاوند هم یو پولیس ځان سره ایږي او دغه کلي ته را روان وي او هم غواړي چې خپله لور او ښځه را پیدا کړي. روز چې کله په اسکول کې منډې وهي او خپله لور پیدا کوي دا هلته کې ډېرې زیاتې چابیانې او یو لیټ پیدا کوي. دلته کې څه عجیبه بلاګانې ګوري چې کپړې اچولې وي او دې پسې راځي، خو دا ته هلته نه تښتېږي او یو کوټې ته راځي. دا هلته کې څه له ماشومې لاسونه ګوري او له هغې له پاسې لیکلي وي ویچ یعنې بلا. دلته کې موږ ته پته لګي چې دا ټیبل له کومې ماشومې وي د هغې نوم وي الیسا او دا هلته کې دې ته ښکارېږي او روز هم دې پسې راځي او دا یو تشناب ته راځي او کله چې هغه ور کولاوي دا هلته کې یو مړی ګوري چې چا په ګنډه تار باندې تړلی وي او هلته کې ډېر ښې خبرې چا په دیوال باندې لیکلي وي او بیا دا هلته کې د مړي خولې نه څه کاغذ روکاږي او دا هلته کې هغه بلاګانې ګوري کوم نه چې دې ځان پټ کړی وي او یو تشناب ته راغلی وي او دا خلک د هغه تشناب دروازه ماتوي. دا هلته کې یو مرغۍ هم ځان سره راوړې وي کومې چې یو پنجره کې بنده وي او بیا دا مرغۍ په لاس کې اخلي دلته نه تښتېږي او هلته کې یو تیز اواز کېږي کوم ځای کې چې روز پټوي هغه ځای اچانکه بدلیږي او هغه دیوالونه ټول رنګ را دوړېږي او روز هلته کې هغه مړی ګوري چې هغه راپاڅېږي او ژوندی شي او روز دغه مړي نه یېرېږي او یو ځل بیا بهر ته تښتېږي او دا بهر ته هغه بلاګانې ګوري کوم باندې چې څه عجیبه غوندې کې ماشي راغونډ وي او دا بلاګانې خوري
او دغه ټولې بلاګانې ختمې کړي او مړې کړي. او بیا هغه واړه ګونګټان روز پسې شوي وي او په دې باندې حمله کوي او دا خوري. خو اچانک هلته کې هغه پولیسه ښځه راشي او دا هلته نه راکاږي او یوې کوټې ته یې رادننه کړي او دغه ور هلته کې بندوي. خو بیا موږ دلته کې هغه بلا ګورو چې کوم په لاس کې یو غټ تلوار و او په دغه ور کې منډي او دا ماتوي. خو لږ ساعت پس موږ ګورو چې هر یو شی هلته کې ټیک شي او یو ځل بیا هر څه نارمل شي او هلته کې نړا هم راشي. او بیا روز هغه پولیس ته هغه چټ ښیي کوم چې دې ته له مړي په خوله کې میلاو کوم باندې چې د یو هوټل نوم لیکلی و او بیا دې دواړه هغه هوټل ته ځان رسوي. دلته کې دوی ته ما ښځه میلاویږي او هغه دې ته یوه کوټه ښیي. روز دلته کې پینډینګ کوي دننه کوټې ته راځي. خو دا هلته کې یوه الیسا ماشومه ګوري چې کومه بالکل د دې لور په شان دی وي. الیسا اصل کې د هغه ښځې لور وي کومه چې وختي دې سره میلاو شوه او الیسا بیا دې ته وایي چې ما باندې اور لګېدلی او ما بچ کا. او بیا هغه ښځه ورته وایي چې دغه کوټې نه بهر ته منډه کوي ولې چې دلته کې شپه را روانه ده او موږ ته پکار چې ځان کلیسا ته ورسوو. بیا دې درېواړه هلته کې منډه وخي. دوی هلته کې نور خلک هم ګوري کوم چې کلیسا ته منډې وخي او هغه ښځه کوم چې دې تصویر ښودلی و هغه په لاره کې هلته کې لیټ شي او بیا هغه بله راځي کوم په لاس کې چې یو غټ تلوار وي او دغه ښځه نیسي او هلته کې په لاس اوچتوي او له هغې د جسم نه هغه سر اخوا کوي او دا مړه کېږي. کلیسا کې چې څومره خلک موجوده وي هغه په روز او دغه پولیسي ښځې ته وایي چې تاسو هم بلاګانې یې او په دوی باندې حمله کوي او دوی دواړه هلته کې مړه کوي. خو دغه پولیسه ښځه یو ځل بیا تومانچه راخلي او هلته کې ډز یې کوي په کوم باندې ټول خلک ویریږي. الیسا روز ته وایي چې ستا لور زما یو ښه ملګرې ده او کله چې هغه پیدا شوه نو هغه چا یې یتیمخانې بار کېغوسته او ته وایي چې ستا لور ژوند اوس په خطره کې دی او یوه بلا ستا لور هم سوځول غواړي څنګه چې هغې زه سوځولی وم او هغې نه پسه دا ماشومه د روز جسم کې دننه ننوځي او ورته وایي چې هغه کلیسا ته لاړه شه او د ټولو خلکو ته حقیقت ووایه او چې ما کومه کیسه تا ته وکړه هغه دې خلکو ته هم وکړه. بل خواته هغه بلا په کلیسا کې خلکو ته وایي که موږ د هغه ماشومه وسوځولو نو دنیا نه به شیطانان غیب شي او بیا په کلیسا کې موجوده ټول خلک هغه پولیسه ښځه سوځوي او څنګه چې د روز لور هلته کې سوځوي نو روز هلته کې راورسېږي او ورته وایي چې دغه ښځې یوه ماشومه سوځولې وه او هغه یې مړه کړې وه په کوم باندې چې تاسو ټول خلک اوس په عذاب کې مبتلا یئ. خو دلته کې د روز په خبرو باندې څوک هم یقین نه کوي. دا ښځه ډېر زیاته غوسه شي او په چاقو باندې روز ووخي او د هغې د وینې نه اچانکه الیسا بهر ته روځي او په هغه شانتې وي څنګه چې دې ښځې سوځولې وي او د هغې د جسم نه ډېر غټ غټ تارونه روځي او دا ټول خلک وخي او دا ښځه هم په دغه تارونو کې هغه اوچته کي. روز هم خپله لور په غېږ کې اخلي او یو ګوټ کې کیني او ورته وایي سترګې پټې کړه او بهر ته مه ګوره. خو هغه ماشومه په غلطۍ سره سترګې کلو کړي او هغه بله جینۍ وګوري کومه چې اوس یوه شیطانه جوړوي او هغې نه پس ته دا بله ماشومه د روز په لور کې دننه ننوځي. خو دغه ماشومې کې اوس دوه ساګانې وي او بیا روز خپله لور اخلي او هلته نه بهر ته ځي او روز دا فکر کوي چې اوس هر څه ښه شي او دا خپل کور ته واپس راځي. خو دا چې کله کور ته راځي دا هلته کې خپل خاوند نه ګوري. اصل کې د دې خاوند یوه بلې دنیا کې وي او دا او د دې لور یوه شیطاني دنیا کې اوس هم اوسېږي. روز به څنګه دغه شیطاني دنیا نه بهر ته راځي او خپل لور به بچ کړي. دې لپاره تاسو ما سره د دې بله کیسه وګورئ.